نن درته یو اسان ټریک ښایم. اکثر خلکو میده کار نه کوي، څه وایي چې زموږ میده راوم پړسیږي او کار هم نه کوي، خوږیږي. اسان ټریک درته ښایم. ګورئ، د اکثر څیزونو غټه وجه نه دی، دا څه شی دی چې څوک خوراک زیات میده کوي نه. چې کله هم څوک خوراک خوري ډایرکټ چې څوک روغ تیری که نه، نو د دې د وجې څه شی کېدلی شي؟ اول ټول نه غټ نقصان دی. د دې د وجې دا کېدلی شي چې تاسو ته به څه شی کېږي؟ ګیسټرو اسفیجل چې کوم ریفلیکس ډیزیز دی دا تاسو ته کېدلی شي، چې هغې ته موږ ساده الفاظو کې ګرډ هم وایو. دویم څیز تاسو ته کنسټیپیشن هم کېدلی شي. دریم څیز دې سړي ته به نیوټریشنل ډیفیشنسي هم کېږي. نیوټریشنل ډیفیشنسي بولې کېږي ورته. ګورئ، موږ چې کله خوراک کوو که نه، نو دا خوراک موږ کوو د دې دپاره چې موږ ته پوره انرژي طاقت میلاو شي. چې کله ته خوراک روغ ورچوي، نو هلته بیا معدې ته هم ګرانه وي، معده یې پوره میده کولی نه شي. ولې؟ هغې نه نیوټریشن طاقت ترې راغستل دي. نو چې کله هغه پوره میده کېږي نه، نو طاقت ترې نه شي راغستی، دې سړي ته به بیا نیوټریشنل ډیفیشنسي وي. څلورم څیز دې ته به کنسټیپیشن، قبض به هم وي، سر خوږ هم دې ته کېدلی شي. بل څیز دې ته به هره ورځ به د دې میده راپړسېدلې وي، چې هغې ته موږ بلوټینګ وایو. اکثر خلک راشي هغه څه وایي چې زموږ میده دومره راوپړسېږي چې موږ داسې ښکارو لکه پریګننټ وي، خېټه یې راوپړسېږي. نو دا بلوټینګ چې کوم دی دا د دې د وجې کېدلی شي چې څوک روغ خوراک تېروي او خوراک میده کوي نه. نو ټول نه اسان ټریک چې د چا میدې کې مسله وي، میده یې خوږېږي یا خوراک پې نه لګي یا ورته ولږه نه لګېږي، نو کله هم چې څوک خوراک پوره میده کوي، پوره خوله پې وهي، د هغه میده به هم صحیح کار کوي، هغه ته کنسټیپیشن هم بیا نه شي کېدی. که د چا د دې د وجې وي، هغه ته نورې مسلې هم نشي کېدلی، بلوټینګ هم ورته نشي کېدلی، د ګیس مسله هم دې څیز نه کېږي چې څوک خوراک پوره نه میده کوي. نو که څوک هم خوراک پوره خولې کې میده کوي، هغه نه پس چې دا کله خېټې ته ځي، نو دې نه پس څه شی شي؟ پوره نیوټرینټس به هم تاسو ته میلویږي، بیا ګیس به هم نه وي. دا چې څومره مسلې دي دا بیا نه وي. مهرباني.